صرف او صرف اتا چې کړی ده د هغه سزا به الله درکوي. ناروا خپلم کوي، ناروا تصویران خپلم ګوري، نور مسلمانانو تیم شیرې، د مسلمانانو ماحول او د مسلمانانو معاشره ور خرابوي. الله جل جلاله به تا ته د هر انسان د ګمراه کېدلو جلا سزا ته درکوي. حدیث شریف کې راځي د عبد الله رضی الله عنه مبارک سره روایت دی، د خپل پلار سره روایت کړی دی: من سن سنة خير فأتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة شر فأتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا. کدی د خیر لاره جوړ کړل، د دینداري لاره دی جوړ کړل چې هر څونه انسانان پر دغه دینداري باندې روان دي. مثال اسانه مثال دی، پر واتس اپ باندې دی یو اسلامي او شرعي پیغام یو مسلمان ته واستوي، د قرآن تلاوت دی واستوي، د یو عالم بیان دی واستوي، چې هر څونه دغه خلک دغه تلاوت اوري او دغه بیان اوري، پایده ور باندې الله تبارک وتعالی به تاته اجر درکړي. او کچېرې ته راولاړ سوې یو ناروا شی دی واستوي، یو فلم دی واستوي، مسخري دی واستولې، نارواوي دی واستولې، چې هر څونه انسانان پر دغه ناروا په کتلو باندې اخته دي، په اورېدلو باندې اخته دي، په شعرولو باندې اخته دي. د دا ټولو انسانانو علايده ګناه ده، خو د دوی د ګناهو ټوله جمع کېدل ستا په کاته کې کېږي. د حدیث شریف روایت ترمذي کړی دی، د حدیث شریف لمبر دی 2615، د صفحې لمبر دی 1921.